دوستانو سلامونه. که غواړئ په انسټاګرام کې کله چې تاسې یو سټوري پوسټ کوئ یا هم لایو ځئ، نو که غواړئ چې تاسې یو څو کسانو سره مثلا چې ستاسې په زړه نه وي چې هغه سره دې زما سټوري شیر کیږي یا هم هغه ته دې ښکاره کیږي ترڅنګ یې همداسې لایو، نو تاسې کولی شئ. هغه لپاره تاسې انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا پروفایل باندې به کلیک کړئ. هغه نه وروسته به تاسې په 3 خانو باندې کلیک کړئ او بیا دلته لاندې به راشئ. هغه نه وروسته تاسې دلته هاید سټوري اینډ لایو په دې به کلیک کړئ. بیا هاید سټوري اینډ لایو فرام یعنی چا نه غواړئ چې کله تاسې سټوري یا سټوري اپلوډ کوئ یا پوسټ کوئ او ترڅنګ یې لایو ځئ، نو کومو کسانو نه یا فالوورانو نه تاسې غواړئ چې هغه سره دې نه کیږي، تاسې به دلته انتخاب کړئ. هر یو چې هر څومره چې انتخابول تاسې به انتخاب کړئ. هغه نه وروسته چې انتخاب مو کړ بیا به په ډن باندې کلیک کړئ. دې نه وروسته کله هم چې تاسې سټوري اپلوډ کوئ یا هم لایو ځئ، نو دغه کوم کسان چې تاسې انتخاب کړي دې سره بس تاسې سټوري ترڅنګ یې لایو هغه نه شیر کیږي یا نه به ورته ښکاره کیږي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نورو ویډیوګانې درسره شریک کړم. تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم.